السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عرفان الله مستاسو روز تاسو ملګری په پروګرام پښتو فوټو ایډیټینګ کې نن یو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه تاسو ته دا ووایم که تاسو چیرې اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ټیم ډېر نه هروم زموږ خپلې ویډیو طرف ته. ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې پیکارټ اوپن کړئ او په دې پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو ته به دلته تصویران خپل راشي چې کوم بیکګراوند تاسو سلیکټ کوئ هغه بیکګراوند به تاسو پیکارټ ته راوړئ او بیا به تاسو دلته کې په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او چې کوم تاسو تصویر بل بیکګراوند ورته راوړئ هغه بیکګراوند به راوړئ. تاسو مو دویم بیکګراوند راوړو نو د دې لپاره به بیا تاسو لاندې په برش باندې کلیک وکړئ او دا به لږ لږ داسې کټ کې او که تاسو چیرې خپل تصویر داسې جوړول غواړئ نو تاسو ته به دا بیکګراوند په واتساپ ګروپ کې میلاو شي. د واتساپ ګروپ په تاسو ته په واتساپ ګروپ لینک په تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. تاسو سمپلی هغه جوین کړئ نو تاسو ته په واتساپ ګروپ کې دا بیکګراوند چې کوم دی دا به تاسو ته میلاو شي. او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک کمنټ او شیر یې ضرور وکړئ. چې کله دا تاسو وکړه تاسو به بیا پلس باندې کلیک وکړئ ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او چې کوم په تصویر تاسو بیکګراوند ترې ریموو کړی وي هغه به راوړئ. که تاسو ته د ریموو کېدو طریقه نه وي دا نو د باندې ما یوه مخکې ویډیو اپلوډ کړې دی په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپلی تاسو هغه لینک باندې کلیک وکړئ تاسو هغه ویډیو وګورئ تاسو ته به ریزیر کېدل د بیکګراوند ریموو کېدل طریقه زده شي. تاسو به بیا د تصویر راوړئ او دلته کې چې کوم لږ لږ پاتې شوی وي هغه به تاسو بیا دلته کې ریموو کړئ. چې کله دا تاسو مکمل صحیح کړو صحیح طریقې سره به دلته کې ولګوئ تصویر. چې کله تاسو دا صحیح وکړو پاسه په پلس نشان باندې به کلیک وکړئ او دریم بیکګراوند چې کوم دی هغه به ترې راوړئ او دلته کې بیا د باندې کلیک وکړئ او سکرین باندې به کلیک وکړئ او دا به برش باندې بیا کلیک وکړئ او تصویر به زوم کې چې کوم تاسو په تصویر باندې کوم لیکن وي هغه به تاسو دلته کې ریموو کړئ. دا چې کله تاسو داسې کټ کړئ تاسو په پراسته په پلس نشان باندې کلیک وکړئ او دلته کې به ټیکسټ باندې کلیک وکړئ چې تاسو څه هم لیکئ دلته کې به تاسو هغه ولیکئ. فار ایگزامپل زه دلته کې لیکم ایگزام نو امتحان تیاریانې دي نو دلته کې زه ایگزام لیکم او دا به تاسو بیا دلته کې ښه طریقې سره سلیکټ کړئ او بیا به په برش باندې کلیک وکړئ چې پاسه کوم ځای تاسو ته ښه ښکاري په دغه باندې به بیا تاسو هغه لیکن به تازه کړئ او بیا به سمپلی تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ او خپل تصویر به سیو کړئ. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل رول عرفان الله ته اجازت ورکړئ.